کابل ته تر رسیدو وروسته په بهرنیو چارو وزارت کې د هینا رباني دود هرکلی وشو. سلامونه مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال هینا رباني کابل ته له رسیدو څو شېبې وروسته د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په مرکزي دفتر کې تود هرکلی شوی دی. میرمن رباني د دغه هیواد د مالی د وزیر په ګډون د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ نن سه شنبه د لندۍ پر 8 کابل ته راغله. هینا رباني نن سهار کابل ته رسیدو سره سم په نړیوال هوایي ډګر کې د پاکستان د سفیر عبداللطیف نظري او د اسلامي امارت د مسؤلینو لخوا له تاوده هرکلي سره مخ شوه. تر دې دمه له هینا رباني سره د امیر خان متقي د خبرو جزئیات نه دي خبر شوي، خو ویل کېږي چې نوموړی به له یو شمېر نورو حکومتي چارواکو سره هم وویني. باختر خبري اژانس لیکلي کابل ته د هینا رباني د سفر موخه د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړي کول دي، خو ځینو رسنیو د باوري سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې دغه ناڅاپي سفر اصلي موخه د پاکستاني طالبانو تحریک دی. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.